سلامونه دوستان خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ وئ. غواړم چې په دې ویډیو کې دا درته وښیم چې ویډیو نه به څنګه بیکګراوند لرې کوو. که غواړئ د عکس نه بیکګراوند لرې کړئ، ما بله ویډیو د عکس په باره جوړ کړې، هغه هم په دې چینل کې کتلی شئ. که ویډیو مو خوښه شوه لایک سبسکرایب که چینل مو نه سبسکرایب نو سبسکرایب تر څو موږ هر نوې ویډیو تاسو ته ورسېږي. نو وخت مو نه ضایع کوم، راځئ چې په ویډیو پیل وکړو. هغې دپاره به یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې هغه نوم دی ان شاټ. دا ان شاټ په نامه اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ او دا به راخلاص کړئ. اما چې کله راخلاص کړئ دې صفحه به داسې ته راشي. نو تاسو به هغه ویډیو باندې سیده کلیک کړئ، نیو ته به راشئ. اول به هغه ویډیو سلیکټ کړئ چې بیکګراوند کوم چې غواړئ چې په ویډیو کې ولګوئ، بیکګراوند پر ځای ولګوئ، نو هغه به سلیکټ کړئ او دغه به راوړئ. هغې نه بعد به بیا تاسو وکړئ پي په نامه اپشن دی، په هغې به کلیک کړئ. کله مو چې په هغې کلیک کړه نو خپله مین ویډیو به راوړئ. خپله ویډیو مو چې کله راوړئ هغه به راوړئ او هغه به دلته داسې وکړئ چې هغه شي هغه نه مې ونیسئ تر څو هغه داسې هغه به داسې را فټ کړئ. او چې کله مو جوړ کړئ نو را به شي دې خوا کټ اوټ په نامه اپشن دی، په دې به کلیک. که چېرته دا اوس وګورئ کتلی شئ بیکګراوند ته نه شو. که چېرته داسې نه کېږي نو تاسو یې وکړئ انټرنټ سره وکړئ تر څو بیا همیشه دپاره مطلب بیا بغیر د انټرنټه دا کار وکړئ. نو داسې فټ کولی هم شو. بس که غواړئ چې اضافه صحنات یې لرې کړئ هغې دپاره به راشئ، دلته به سرچینې اپشن ته به راشئ او دا به فټ کړئ. نو دا یوه لنډه ویډیو خدای پاک دې خوښې وړ مو ګرځېدلې وي.